بچه موبایل خو ما پې دغه کوو فیسبوک کوو خو زواله بچه ګیم پې کې ښځه ام بي مې پکې اچولې پبجي وکړه بچه ها ماشاءالله ډېره ښایسته چهرې مې ساتلې ده ابو پیسې راکړه څه بېګې لینده بیا اخلم لینده اخلې بچې دا واله بچې پیسې او لینده ځان له واله ښه خود صحیح لینده واله الو ښه میلاو به شي انشاءالله صحیح ده انشاءالله ابو ما له ارتغل توره صحیح جوړه څه شی بچې ارتغل توره ماله جوړه توره ښه بچې دغه راوړه تخذ راوړه او لرګی راوړه چې له جوړه کړم ښه او بچې راشه بچې واله توره مې له جوړه کړه فاروقه بچې راشه بچې توره واله دا مې له جوړه کړه توره ښه بچې يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل مېلمه څنګه چل کلي ته خیر و الحمدلله خیریت سره رالو تاسو وایي واړه ماړه څنګه دي زندګي دې څنګه ده بس الحمدلله وخت ته تېرېږي یارانو څه دي بچې انار غواړي ما مه ورکوه لکه واله ماشومان دې زه خیر دی بس دا ماشومان دې دا والې مهرباني ښه کاروبارونه دې څنګه دي مصروفیات دې بس څه دي وخت ښه تېرېږي الحمدلله ها تم غواړئ لکه زر ځئ کښېنه خیر ګوره بس دا خو ماشومان دي هر څیز غواړي هر شي ته لاس اچوي خو ماشومانو ښه تربیت میلمه راشي ماشوم ودرېدل یا دا مشرانو کار دی تربیت ښودل د ماشومانو ته نو لږ تربیت یاره زه خو یې ډېر خفه کړم ډېر زیات یې خفه کړم نو بس ستا ماشومانو زه حیران کړم نه سلام نه دعا او نه ستړي مشي او ډایرکټ راله داسې ودرېدو نو ګوره دا ستا کمي ده ماشومانو دې کې څه کمي نشته دا دې ټیک وي او نو ماشومانو ښه په تربیت دې کې زما کنه شته حذیفه بچیا دې خوا راشه ټماټر راوړه دکان ته لاړ شه که نه او کیلو ټماټر راوړه د شاکر دکاندار نه راوړې ولې داس قاصر دي نیولې ما ته وایه No. No. هو خدای پاکه دا کمې زمانې ته پاتې شو د واړه دي که پلاران دي پلاران پیسې مې ترې نه دي منې کړي بل څه وعلیکم سلام ټیک ټاک ولې خفه یې څه چله پریشاني لکه نن سبا زمانې واړه دي پیسې به هم ورکوي چې چېرته ځي وایي پیسې راکړه او چې پیسې نه ورکوي نو کنځل هم کوي خبره واوره نن سبا د ماشومانو تربیت ډېر خراب طرف ته روان دی
څوک پیسې غواړي څوک خراب څیزونه غواړي څوک د یو شي استعمال کوي د بچو صحیح تربیت پکار دی دا څه او چې د بچو صحیح تربیت دی وشي د بچو مستقبل سوچ دا هر څه به ته خپله کوي د ماشومانو ذهن جوړول زه خو پرې ډېر خفه کېږم نه بس دا راځه چې یو عید وکړو د ماشومانو یو مستقبل یو سوچ وکړو او دا کېنو دې ته یو ښه تربیت زده کړه وکړو لکه دا خبره شوه او انشاءالله لاس راواچوه د ماشومانو دا نن سبا ماشومانو له موبایل ورکول په دې کې غلط ډرامې او غلطه زده کړه ماشومان کوي ماشومانو له چې پیسې ورکوي نو هغه پې ځان ته خراب څیزونه اخلي دا د بچو تربیت وران روانېږي موبایل چې ګوري نو د موبایل سره بچا د موبایل په مستقبل باندې خپل مستقبل خپل تربیت ورکړه دا خبره دې اوس ټیک وکړه بس دا به اوس کول غواړم دا چې ځو السلام علیکم وعلیکم السلام بچو ستړي مچو کېنه راځئ خیر دی جومات نه راغلی بچی مدرسې تللي وئ لمونځونه مو وکړه سبق مو ویلو ښه بچیانو د مستقبل لپاره یو څو خبرې دي دې باندې ګوره غور کوئ زه تاسو ته بار وایم چې داسې نه ګوره دا ګلبتین د بچو غونته شی دی بچیا چې اذان کېږي منزله به ځئ زما خبره اورئ چې څوک دله مخې له راځي بچیا سلام اچوئ بچیا چې میلمه راځي نو د میلمه مخې ته مه ودرئ سړی بد ښکاري زما خبرې تاسو اورئ بچیا نو دې څه به ستاسو ښه تربیت کېږي او بل جګړې دا خلک دا ډرامې او پبجیان کوي او دا ارتغل ډرامې کوي زویه نو دا شیزونه مه کوئ د دې د ماشومانو جګړې او د کلي د وطن ردې بدې جوړېږي نو ډرامې مه ګورئ موبایل شوق مه کوئ او دا د لیندو شوق مه کوئ یو ښه تربیت او د یو ښه ژوند سوچ بچا کوئ انشاءالله زما چې څونه کوشش کېږي زده کړه هم درته کومه هر څه به درله اخلمه خو بچا ګوره چې چېرته ځئ زما نه به تپوس کوئ چې ما درته اجازت نه کړی نو هېڅ چېرته کې به نه ځئ ټیک شو بچو بله خبره د پیسو ډېر شوق مه کوئ ښه پیسې چې مو ضرورت کېږي بچیا د خاص د ضرورت لپاره ما نه به غواړئ بل چاته ګوره چې نه د پیسو یې یاره د څوک نیسي بچیا پیسې به د چا نه نه اخلئ پیسې بچیا د سړي ژوند برباد کوي ښه او کنځلې چې ګوره د چاته کنځلې وکړې نو داسې نه چې تاسو کنځلې کړې وي ډایرکټ ترې روانېږه او ما ته وایه زه به د ماشوم په یو کوم او تاسو به د چا سره کنځلې جګړې نه کوئ ښه ټیک شو بچیا شاباسې لوی سړي شي ځئ لاړ شئ اوس سبق روانئ السلام علیکم څنګه دې راپېښه وکړه ښه یې برابر یې ټیک ټاک یې ښکارې نه یاره یاره ما ویل صاحب دوله به لاړ شو چکر به ولګو رالګوه چکر بازه اسامه راشه بچیه لږ السلام علیکم انکل سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې بچی ښه جوړ یې ټیک ټاک راشه بچیه د انکل نه مو سره وړې د خوراک مونږ به ګپ شپ لګوو شاباسې بچیه ښه ښه ګلبدین لا وخت تېری ټیم پاسې حالات دې ښه دي نو بس وخت تېرېږي یاره بس ماشومانو څه طریقه کار دی ماشومان څنګه دي ماشومان یاره ډېر وران شوي دي یاره پته نه لګي اوس نه سمېږي نه پې نصیحت اثر کوي هېڅ هم پې اثر نه کوي وعلیکم سلام بچی راشه پیسې واله راشه بچی راشه دا پیسې والې بچی راشه ها ګلبدین لا دا ستا د وړو غوندې تربیت نه دی دا زما بچي دي دا بل شان د تربیت نو خیر دی یاره ماشومانو به له 100 روپو خو هېڅ هم نه کېږي دا خیر د دې بیا میلمه پلي والی راشئ والی ګلبدین لا نه خوري دا دا شیونه دوی ځان لار شي پراتی یاره ماشاءالله دا دې کم کمال کړی دی یاره ډېر هوښیار بچي دي ډېر ورته خفه شو ګلبدین لا تربیت د بچو اصل کې بیا دا تربیت وکړو دا ټیک خبره وکړه نو بس بچو ښه تربیت پکار دی نو بس د مستقبل لپاره بچي داسې جوړول پکار دي چې نورو ته دغه میلاو شي با ټیک دی د بچو تربیت ښه پکار دی ډېره زما بچي دي یاره او کله ارتغل ډرامې ته ناسي کله پبجیان کوي پبجي ته به ناسي مونځ نه کوي سبق ته نه ځي نو خو ډېر خفه کړم د جومات طرف توجه ورکړه د سکول طرف ته توجه ورکړه او خپله باندې ورسره کښېنه او د هغې ته زده کړه کوه نو انشاءالله له دې نه بعد مې اراده ده چې ستا له بچو غونته کې تربیت زم خپلو بچو راواچوه چې بیا شل شي سقاله ورګاره ورګا کنځلې مه کوئ جګړې د سپو کار دی دا کنځلې مه کوئ کنځلې ګناه ده ځئ خپلو کورونو ته خواره شئ ځئ